په قربانۍ کې عزیزانو پر چا باندې قرباني چې د اغستا زموږ په زنانو کې یو زنانه دغه مثلا 9 تولې سونه چې د اغه لري دا مقصودی تولې د تیز دقي یو زنانه ده 9 تولې سونه لري چې وزدا شزه 9 تولې سونه لري پر دې باندې زکات هم ستا پر دې باندې پترانه هم ستا پر دې باندې قرباني هم ستا صحیح سلو دا خو یو خبره بل خبره دا د یو سړی چې دی هغه سونه نه لري چې 4 پیسې سړی ولري نو د هغه مقدار علماو 2.5 تولې چاندي یا د هغه قیمت چاندي خو موږ په کورو کې څوک نه لري نو ته به حساب ولګې 2.5 تولې نن ورځ چې ما پښتنه وکړله هغه تقریبا 5,000 روپۍ دي 5,000 روپۍ یو نیم سل روپۍ بالا یعنی په 1,000 روپۍ باندې هغه ګرام دی نه توله ده توله په 1,000 روپۍ باندې توله ده نو دا 5,000 یو سل 4 روپۍ جوړیږي نن یس د اختر په ورځ سړی 5,000 روپۍ ولري د قرضې څخه خلاص دي د چا قرضدار نه دی دومره پیسې ودته نقد پرتی دي یا پیسې نقد نه دي پرتی ودته مال تجارت پروت تجارت دا معنا ریړی والا دی د ریړی والا چې په خپل ریړی کم مال اچول دی هغه د 5,000 روپۍ دی اوس پر د باندې قرباني چې د هغه ضروری ده بنیادی شی په دې کې چې د عزیزانو هغه نه سونه ده نه مطلب د سونې سره دا شی تعلق لري بنیادی شی چاندي دي 2.5 تولې چاندي څوک لري که چا 2.5 تولې چاندي درلود پر هغه باندې قرباني ستا کې سپین زر نه درلود 2.5 تولې د دې قیمت لري کې نه لري کې د دې قیمت درلودي یا د دون قیمت د تجارت مال درلودي د خرڅېدو شی درلودي بیا پر د باندې زکات چې دی هغه ستا اوس یو بل خبره درته کوم اوس یو زنانه ده هغه مثلا یو غوت کې لري صحیح سلو دا غوت کې مثلا په 40,000 روپۍ نو پر دې قرباني یو شی نستا اوس دا زنانه یو غوت کې لري چې هغه په مطلب په 50,000 روپۍ ده یو د چاندي چلې ورسره لري هغه مثلا په 1,000 روپۍ دی دا څو دا یو 50,000 روپۍ او 1,000 روپۍ دا نور لري 1,000 روپۍ نور لري دا چې ګرد سره یو ځای کې یو 15,000 روپۍ جن جوړې سولې چې یو 15,000 روپۍ جن جوړې سو پر دې ښه زبانه قرباني چې دا غستا کچیر سونه وا سونه کې خالص سونه دا د چونی می تولې به که سونه نه ولا مثلا یو غوت کې ولا د غوت کې په اخو بیا چاندي لري کې نه لري که چاندي نه لري نقد لري کې نه لري یو ور په نقد لري او یو غاړګی لري مثلا یا یو بنګړی لري دا یو ور پیو دا یو بنګړی سره یو ځای کې د سونې بیا ورته وګوره هغه 2.5 تولې چاندي یا د هغه قیمت څنګه جوړیږي کنه که شي جوړې دی بیا پر دې قرباني ستا کنه جوړې دی بیا قرباني نستور باندې زمر زنانه خدای زمر په خواني خلک بر ولار سو ولیار درونی تولې کما کدا سونه ولې ول بیا زکات هم نه پر راځي قرباني به هم نه دا په هغه وخت چې خالص سونه سړی ولري خالص سونه کې د سونې سره 2 روپۍ درلودي بیا د سونې مقدار ناقصل کیږي هغه 2.5 تولول لري بیا ځي یا به دغه قیمت لري دغه قیمت څو دی نن ورځ هغه 5,000 روپۍ دی که 5,000 روپۍ چا د اختر په ورځ ودرلودي او قیمت ته چاندي دغه وو بیا پر د باندې قرباني ستا کني قرباني چې د هغه ستنه بیا بل خبره دا د عزیزانو په قرباني کې چې دی هغه دا شی ډیر ضروری دی اوس یو سړی دی هغه مثلا 50,000 روپۍ لري 50,000 روپۍ قرباني نستا یو ټي وي لري ټي وي ورسره یو ځای کې ټي وي په 1,000 روپۍ دا 15,000 روپۍ اوس پر د باندې قرباني ستا ولې ټي وي چې دی هغه ضروري شی نه دی هغه د ضرورتو څخه نه دی عزیزانو یو سړی 3 موبایلان لري پروا نه لري یو سړی 3 غړي لري پروا نه لري شرط دا دی دا 3 غړي د په کال کې استعمالي کړي که اوس داسې غړي و مطلب د 2 غړيان لري 3 غړيان لري یو ورته پرتا ده په 15,000 یا په 10,000 یا په 60,000 یا په 50,000 په کالم نه د پلاس کړي دا هم د شماري په خپل مال دولت شماري کړله ورته وګوره 2.5 تولې قیمت لري کې نه لري کې درلودي قرباني ور باندې ستا کې نه درلودي بیا قرباني چې د اغه نستور باندې یا دغه کزمرتي زنانه راواخله په کورو کې دی دغه لوش موش چې دی اغه لري که په ګرد کال باندې دی لوش نو استعمال کړي یو وارم نو راخستي یو واره نو بیا چش وصلو دا لوش به هم په هغه خپل چش کې شمارې په نصاب کې شمارې چې په نصاب کې د شمار کړو که نصاب پر کې دی 2.5 تولې چاندي صحیح ده کنه پر کې دی بیا نستا دا غره کم د دې کپڑے راواخی د دې بسترې راواخلی د دې مطلب نور زیورات میورات دا په کال نه استعمالي 50 پتا بیا جوړې کایل لري دا شان په چش کې شمارې دا په نصاب کې شمارې دا بر سره دی ها زکات نستور باندې په زکات کې نه شمارل کیږي په چش کې شمارل کیږي په قرباني کې چې دی هغه شمارل کیږي